د اسلامي امارت د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر روسیې ته رسیدلی. سلام د انیس میډیا درنو مینوالو ستړي مشئ. که چیرې زموږ د چینل تعقیبونکي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارت د حکومت د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمنان عمري د سنت پیټرزبرګ اقتصادي غونډه کې د ګډون په هدف د روسیې دغه ښار ته رسیدلی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې نوموړی به په دغه غونډه کې د سیمې او نړۍ له اړوند چارواکو سره پر بالفعله او بالقوه اقتصادي فرصتونو خبرې وکړي. د سنت پیټرزبرګ اقتصادي غونډه د جون په 5مه پیل او د همدې میاشتې تر 8 پورې دوام کوي. د سنت پیټرزبرګ کلنۍ اقتصادي غونډې له 1990 کال راهیسې هر کال جوړیږي او د 120 هیوادونو شاوخوا 10,000 استازي پکې برخه اخلي. د اسلامي امارت دغه پلاوی داسې مهال روسیې ته تللی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کابینې څو غړو په دا وروستیو کې وویل ممکن اسلامي امارت د ترهګرو او ممنوع ډلو له نوملړ وباسي. له توجه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.